دې دین د خاطره د قرآن د خاطره نور پیغمبران نه چې صرف د پیغمبر اسلام په زندګۍ نظر واچي نو د وطن نه وشړه جادوی پې وکړه دې کې یو څو مسلې دي په هغې به خبره کوو او لوڼې وله طلاق یې کړلې عتیبې خپل د تره زوی و عتبه او عتیبه ویل لور مې دله طلاقه کړله لا تجئني ولا اجئک نه به زما که راځي نه به ستا که درځم نو د دین حفاظت الله تعالی په خپله کوي بیا دغه سفر باندې روانو او یو ځای کې شپه وکړله پړاو یې وکړو یو زمری راغی او ده ویل ماله داسې ځای ساز کې داسې دننه ځای کې یېرېدو نو ازمری راغی دا ټولې بې کړله خو دله چې کله راغی نو په دې مریو ته غاښونه کېمنډه ذلیله دنیا نه لاړې او دا موږ او تاسو چې کوو ګوره دا امر نه دی ښه ترغیب دی او ترهیب دی مانځله راشه امر نه دی امر خو ډنډه غواړي د امر معنی ته چې وګوري یو د قول نه وروستو چې کومه خبره نو دا خبره محتم بشاني لکه خلک وایي لکه د صدر صاحب خبره ده د پلانکي خبره ده دا د هغه چا خبره ده چې رب دی نو د دې نه وروستو چې هره یوه خبرې هغه به څه محتم بشاني احد دی یا واحد دی مفسرین لیکي احد کې توحید د واحد نه ډېر دی ولې د واحد مقابل تسنیه ده او د احد مقابل نشته درې پیرې چې دا صورت څوک وایي احادیثو کې راځي درې پیرې لکه یو پیره چې قرآن ختم کړي او چا چې دا لس کرته دا ووې به وله په جنت کې یوه بنګله ورکړي چا چې شل پیرې وې دوه چا چې دېرش پیرې وې درې نو حضرت عمر فرمایي الله نبي موږ به ډېرې بنګلې جوړې کړو الله نبي ورته وایي ای عمره ان الله اوسع من ذلك الله تعالی د دې نه فراخه دی لس پیرې یوه بنګله به کوي خو داسې بنګله نه لکه د دنیا ښه یا باچا بلډینګ جوړ کړو بنګله جوړه کړله بیا ویل چې په دې کې به چا فرق راویسته په دې کې فرق نشته دا داسې بنګله ده یو لیونی په لار روان و دا لیونی خو ډېر ښې خبرې کوي هغه وویل په دې بنګله کې دوه نقصانه دي خلکو باچا له راوځي ویل صاحب دا لیونی وایي بنګله کې دوه نقصانه دي په دې کې څه نقصانه دي ویل ووایه لیونی څو نقصانه پکې دي ویل دوه ویل کم دي ویل یو نقصان دا دی دا بنګله به یو ځل ورانېږي او دویم نقصان دا دی چې ته به یو ځل مرې بل یو لیونی و هغه سړي ورته ویل انت مجنون ویل ته لیونی هغه ویل ویل زه خو لیونی یم خو ویل انت مجنون تم لیونی ولې ویل انا المکشوف انت المستور لیونی ورته ویل زه هم لیونی یم خو زه ښکاره لیونی یم ولې انا ارمي بالحجار زه ګاټې ولم و اخرق الثياب جامې شلوم ویل تم لیونی ویل څرنګه یوه انت تبني دور ولا بقاء لها ته پلازې جوړې او دا پلازې باقي نه پاتې کېږي وتطيل امالك استا امیدونه ډېر غټ دي ولا قبضه بيدك او د ژوند قبضه ستا په لاس کې نشته وتعصي اولیاءك وتعطي اعداءك ویل ته د نبي خبره نه منې د عالم خبره نه منې د ښه سړي خبر پلار نه منې د شیطان خبره منې ویل ته درې پیرې لیونی زه دوه پیرې لیونی پخواني لیوني چې و هغه د الله تعالی ولین بالول یو سړي له ورغې هغه سړي لور شوي وه نو موږ هم خفه کېږو به نه زموږ چې کله زوی شوی که نه بابا د مانځه نه راځي او د لمسیو له مخې له ورشي وایي بچی څرنګې راغلی وایي هلک شوی دی بابا دومره خوشحاله په جامو کې نه ځېږي او چې کله ورته وایي بچی څرنګې راغلی وایي جینۍ شوی دی بابا که د حضرت علي په توره ووایي سات کوي دم چې نه راځي ولې جینۍ راغله که نه کتابونه لیکي بختاوره ښځه هغه ده چې دې اول لور وشوله کم کالکه چې اول جینۍ پیدا شوه یوه دروازه د رحمت کلاو شوه چې دوه جینکۍ رالې دوه دروازې د رحمت کلاو شولې نو بالول هغه سړي ته ویل خفه ویل ولې خفه بابا ویل جینۍ شوې ده ویل ته خو په دې خفه یې ویل چې په دې چې الله پاک زما په شانته لیونی درکړی وي هغه ښه وکړه دا جینۍ ښه ده دا لیوني و د هغه زمانې زما هغه اړ غړ خلک چا له دعای قنوت نه ورځي چا له صورت اخلاص نه ورځي څوک بسم الله غلطه یو بیرشتر و ما یې دغه واورېدله بسم الله یې غلطه ویله اعلی تعلیم یافته بسم الله یې غلطه ویله کلمه خو سوچا غلطه وایي پیغمبر اسلام زمانہ کې کتابونه لیکي جماعت کې امام و هغه به خلکو ته مونځ کوو خو دا صورت اخلاص به اول وي بیا به یو صورت بل وي اول به دا وي امام
ابې به بل وي هغه ملګرو ته وویل چې جومات والا چې دا خو ته دواړه صورته وې یو وایه ویل چې نه زه دا ویم الله نبي لرال د الله نبي ته ویل چې د الله نبي دې سړي به دوه صورتونه ویل د الله نبي ته پوسټ یې وکړي دا صورتونه دي ولې ویل د دې صورت سره زما مینه ده د دې صورت سره زما مینه ده ویل د دې صورت مینه به تا جنت ته داخل کړي